صوبې کېږي چې SRSP د موږ سره کوم مدد وکړو هغه د سوات کې یو ټریننګ و هغې نه بعد چې کوم دی ټول کټ و او څه تخمونه وو لیپوپې وې ټول کټ کې څه ډېر سامان و نو د موږ چې کوم دا کار دی په دا درو سیزونو ویلې چې په هغه ټریننګ کې موږ ته څه ایډوانس نالج و علم و مطلب وخانه وشوه بیا ورته ټول کټ میلو شو سیټ میلو شو نو دوی په دا درو تعاونونو باندې د موږ دا شی چې 30-40% روان و نو لکه د موږ په هغه نظر په مطابق باندې هغه 60-70 لا دوی په هغه باندې ورسېدو په دا درو سیزونو باندې موږ د هغې ډېر شکریه ادا کوو چې موږ له ټریننګ په صورت کې روکړو د ټول کټ هم روکړل او تخم یې هم روکړو چې کوم دی او په دا د موږ د هغې ډېر شکرګزار یو ولې چې موږ ته ډېر ښه سپورټ دا میلو شو ولې چې دا درې وړه سیزونه مطلب چې کوم دی د موږ په وس چارج کې نه او زه ورته بیا هم ریکویسټ کوم چې دا د جوړي وساتي چې موږ ته نور هم استفاده وکړو نور خلک هم ته استفاده وکړي ولې چې دا خو ډېر کار خیر دی او ډېرو خلکو لا ته فایده رسېږي ماحول ته هم ته رسي ملک ته هم ته رسي زمیندار ته هم ته رسي عوام ته هم ته رسي نو زه په تېره SRSP کې کوم دی ډېره شکریه ادا کوم چې دوی دا قدم واخیستو دا موږ ته مطلب تفریح کړي موږ هم ترې استفاده وکړه او الله دې دوی خوشحاله لري او الله دې دوی دا پروګرامونه لا جوړي ساتلی دلته به مخکې مونږ د هغه کرل جوار به کرل نور فصلونه به کرل او د SRSP ټیم چې دلته مونږ ته راغلل او مونږ دلته کمیټي جوړ کړه د هغې په تعاون باندې مونږ دلته کې په سنفلاور باندې کار وکړو مونږ ته فارمر ته چې کوم دی هغه 2 کیلو تخم راکړو او په دا باندې مونږ سنفلاور ولګول والحمدلله دا چې کله مونږ ته هغې سره چې د ټریننګ وکړو بیا د کروندې طریقه یې مونږ ته وښوله دا په دا طریقه تاسو کارو په دا طریقه به تاسو مارکیټینګ کوو بیا مونږ وکرل و هغې ډېر ښه ریزلټ له پی جیرب چې کوم دا شپږ منه سنفلاور دی مونږ وشول و هغه چې کله مونږ ماشین ته یې د یو من نه چې د هغه 20 لیټر تیل راغلل نو هغه مونږ چې کله بیا هغه کړل مارکیټ ته وکړل نو هغه خلکو ډېر خوښ کړل د هغې سره چې کوم دی مونږ ته مونږ د SRSP ډېره شکریه ادا کوو چې په دې علاقه کې ماشین نه و مونږ به ډېر لرې وړل په هغه باندې مونږ ټرانسپورټینګ کېدو هغه باندې مونږ ټیمن ځای کېدو او د په تعاون سره مونږ ته ماشین راغلو او دلته انشاءالله په دې علاقه کې به د دې سره میرپارس نور هم خالصې واکړي ځکه چې مخکې ماشین مسله و اوس ماشین مسله حل شوه انشاءالله په دا ماشین به مونږ خپل تیل هم وباسو چې کوم په دې علاقه کې کوم خلک دي هغه مونږ ته راوړي او په هغه باندې به مونږ ورته تیل وباسو نو مونږ د SRSP ډېره شکریه ادا کوو دا 15 شپې کوله مخکې مونږ شوق لرلو چې یو کاروبار شروع کړو نو په هغه موقع باندې مونږ لا داسې د یورپي یونین یو تنظیم مخې له راغللو چې په هغه موقع باندې مونږ لا د دغې کاروبار په حوالې سره ایډوانس ټریننګونه میلاو شول په هغه ټریننګونو کې مونږ د نرسرۍ په حوالې سره هغه مکمل معلومات حاصل کړل بیا مونږ له د هغې ویزیټونه راکړلی شول مختلفو نرسرو ویزیټونه میلاو شول بیا په واپسې کې مونږ له د هغې تخمونه داسې میلاو شول چې مونږ عملي کار په هغې باندې شروع کړلو نو تقریبا 2 کاله مونږ له دا ټریننګونه 3 ټریننګونه میلاو شول هغې نه مونږ مستقل پوه شولو اکثر معلومات داسې نه وو چې مونږ د نرسرۍ په حوالې سره د هغې معلومات دې مونږ سره وایي چې کوم بوټي د یخنۍ والا دي کم د ګرمۍ والا دي کمې بیمارۍ پر ودرومي د مونږ کاروبار هغه دغه حد له راورسېدلو چې مونږ په نرسرۍ کې مختلف قسم بوټي هغه اوس موجود دي هغه د میوې والا دي سیورې والا دي ډیکوریشن والا دي ګلونو والا دي او مختلف قسم بوټي مونږ سره تقریبا د 20,000 نه تقریبا 25,000 پورې بوټي مونږ سره په دغه نرسرۍ کې فعلحال موجوده دي مونږ د SRSP هغه شکریه ادا کوو انتهایی ممنون او مشکور یو مونږ چې هغې مونږ له په داسې یو مناسب وخت کې په مناسبه موقع باندې ټریننګونه راکړل موږ له دغه SRSP والا ټریننګ راکړلو که نه نو ایډوانس ټریننګ یې هم راکړلو او الحمدلله چې کوم دی که نه د موږ کور خو اول بیخي داسې و چې کمزوری و خو چې دغه اوس کو هغه راکړلو موږ له ټریننګ که نه نو موږ کور ورسره ډېر ښه شولو په مچو هم پوه شولو او د دغې وجې نه زه چې کوم دی که نه SRSP والا ډېر شکریه ادا کوم اوس چې کوم دی د ما د میاشتې آمدن د لاکونه هم وخت را او مخکې خو به لاس 15,000 اوس خو لاکونه نه الحمدلله لاکو لا رسېدلی رای او مچې مې اوس ډېرې شوي دي ځکه چې اول پرې نه پوهېدلو بیماری به راغللو
او په بیماری به نه پیدلو نو دغه هغه ټریننګ هم روکړلو په بیماری مچو پوښي وس د زه یو قسم ډاکټر هم نه جوړ دا چې ته مچو ولري د دوایونه بس زه خرڅوم وته بیماری خام مو دومره دوایونه خرڅيږي کنه چې مو خونه خرچه صرف په دوایونه چلاوي دغه واجنه او ګبینه علاقه ور پورا کولای شم دومره ګبینه خرڅيږي